بسم الله الرحمن الرحیم. بیدیدنه با اختر وی، خوند بنوی، یار زما به مسافر وی. خوند بنوی، د خپلوانو او یارانو به محفل وی، زړه زما به مرور وی. خوند بنوی. السلام علیکم ټولو مینوالو ته، یارانو، دوستانو ته، خپلو خپلوانو ته او خاص کار مسافرانو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه. هر ځای کې چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ. یو نظم د سره شریکومه چې عنوان یې دی مینه. سحر وختي په خړکي موسم کې نور لا قدم په ځمکه ږدلی نه وي. څه د رامبیل او د چامبیل ګلونه په خپل پلو کې نغښتې راشي، په خپل نازک نازک لاسونو باندې په مینه مینه ترې لړۍ جوړې کړي. ښه په قلار قلار یو یو ګل سره زړه کې خبرې کړي او مسکی غوندوي. زه یې د لرې په نظر کې یمه، زه هم نظر پې اچوم د مینې. په زړه کې وایي خواله راشه که نه، چې دې په دواړه مخه ښکل کړم ګرانه. په زړه کې وایي خواله راشه که نه، چې دې په دواړه مخه ښکل کړم ګرانه. چې دې په زړه پورې نږدې ونیسم، چې د خپل روح په تاو ټکور دې کړمه. زما په زړه کې هم جذبات د مینې سم د خیالي د سیند چپې جوړې کړي. زما په زړه کې هم جذبات د مینې سم د خیالي د سیند چپې جوړې کړي. خو د روایاتو هتکړو تړلي زما د مینې پیریان رب نه وخي. ویمه چې غېږه ته چاپېره کړمه، په دواړه مخه باندې ښکل کړمه. خو د پښتو د روایاتو لوګې چې خپله مینه زړه کې پټه ساتم. بیا ورته وایم مزدورۍ لزمه، بیا ورته وایم مزدورۍ لزمه. نو په ساده مینه د رامبیلو لړۍ راته په لاس کېږدې او رخصت دې شمه. خو تر دروازې پورې راګورې راته زما مورجان کې ما سه څومره مینه، زما مورجان کې ما سه څومره مینه. مننه جي.